سلام، وخت مو په خیر. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. زه مرهون مو نن د ژبپوهنې د بنسټونو د یو بل ډېر جذاب او دلچسپ درس چې دریم درس مو دی راغلاست وایم. هیله من یم چې د کرونا له مصیبت او له وبا څخه به په امان کې یاست او هیله مې دا ده چې په خپلو کورونو کې پاتې سئ، لاسونه مو پرله پسې پرېولئ او د خپل ځان محافظت خپله وکړئ. که څه هم چې دا الهي غضب دی، ولی په وړاندې یې خدای موږ ته عقل او فکر راکړی دی چې خپل ځانونه سالم په خپل کورونو کې وساتو. دوستانو، د نن درس یو له مهمترینو او جالبترینو درسونو څخه دی چې شاید ستاسو سره هم دا سوالونه له ډېره وخته موجود وي او په دې اړه به شاید ستاسو سره هم ډېرې پوښتنې موجودې وي. زموږ نن درس د انسان د ژبې د پیدایښت په اړه دی چې د انسان ژبه له کومه سوې ده. له کوچنیوالي تر اوسه شاید ستاسو په ذهن کې دا درغلي وي چې تاسو ته ویل سوي چې تر ډېره ځایه پورې چې د انسانانو ژبه د حالاتو او د کشو پشو د مرغانو د حالاتو څخه منځته راغلې ده په داسې حال کې چې موږ د دې ادعا لرو چې د نړۍ تر ټولو ښه مسلمانان یو، ولې د قرآن اعظم الشان په معنا په هغه توګه نه پوهېږو څنګه چې باید پوه سوي وای چې قرآن اعظم الشان په صریح او په واضحه توګه د ژوند د ټولو اړخونو په اړه معلومات او نظریات لري او د ژبې په اړه هم ډېر مهم مسایل لري. ولې دا یو عقیدتي بحث دی. کله چې موږ د عقیدتي بحث شاته پرېږدو او علمي خواته راځو، په علمي مستدللو دلایلو او په علمي موضوعاتو کې هم موږ متوجه کیږو چې کم استدلال چې اوسنی علم اوسنی ساینس کوي هغه تر ډېره ځایه پورې په 90% بیرته د قرآن اعظم الشان سره یو شان راځي، یا د اسلامي کتابونو چې تورات، انجیل، زبور او قرآن اعظم الشان دي، د دوی سره بیرته هغه صدق کوي، هغه علمي دلایل او اسناد چې وړاندې شوي. یو تر ټولو جالبه بحث چې د ژبې د پیدایښت په اړه کیږي هغه دا دی چې د انسان د پیدایښت سره تړاو نیسي. فکر دا موجود دی، ډېر د نړۍ غټ عالمان چې ځان ته وایي او د عقیدې له لحاظه بحث نه کوي، هغوی وایي چې انسان میلیونونه کاله پر نړۍ اوسېدلی دی. په داسې حال کې چې موږ چې د کم انسان په اړه خبرې کوو، د کم انسان د ژبې په اړه چې موږ غږیږو او کم انسانان چې موږ یو، دا د هغه انسانانو سره ډېر فرق لري چې دې میلیونونو کالو ته رسېږي. د انسانانو د طبقو او طبقه بندۍ په اړه ډېر زیات بحثونه شته. هومو سایپینس دی، هومو ارګستر دی، هومو ارکتوس دی چې دا 120 میلیونه کاله شاته ښیي، بل 80 میلیونه کاله، بل 12 میلیونه، یا زاګراس دی، نیاندرتال او میاندرتال دی. دا ټول هغه فرضیې دي چې د عالمانو لخوا وړاندې شوي دي او خپلې فرضیې دوی په خپلو خبرو کې رد کړي دي چې دا انسان ته ورته موجودات دي. کله چې موږ د انسان ته ورته موجوداتو په اړه غږیږو، انسان ته ورته موجودات اوس هم موجود دي. د افریقا ځنګلونه اوس هم د هغه شامپانزیانو یا د هغه انسان ماننده یا انسان ته ورته موجوداتو څخه ډک دي دغه ځنګلونه چې په دې زرګونه کاله کې زموږ سره په دې نړۍ کې ژوند کوي، ولې هیڅ یو انسان سوی نه دی. قرآن اعظم الشان له موږ څخه وړاندې هم پر دې مځکه د موجوداتو د شتون بحث کوي. تاسو چې کله د قرآن اعظم الشان په لومړۍ سپاره کې د انسان د پیدایښت په بحث کې هلته راځي، خدای جل جلاله ملایکو ته وایي چې زه په مځکه کې خپل خلیفه جوړوم، نو ملایکې ورته وایي چې بیا به دوی په مځکه کې وینې بهوي، آفتونه به او فسق و فساد به کوي. بیا خدای جل جلاله ورته وایي چې زه په هغه څه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ. دا د دې معنا لري چې له موږ څخه وړاندې په مځکه کې موجوده حیوانات هر څوک چې وه، یا موږ ته ورته وه یا له موږ څخه متفاوت وه، دلته یو څوک موجود وه، هغوی جنګونه کړي دي، ژوند یې کړی دی، وینې یې توی کړي دي، فسادونه یې کړي دي او خدای بالاخره هغوی له منځه وړي دي. کم اډوکي چې پیدا کېږي یا د نندرتال کم مخونه چې پیدا کېږي، هغه نه د جسامت له لحاظه زموږ سره ورته دي، نه د جوړښت له لحاظه او نه د هغوی دغه موجودیت داسې لکه تاریخي مرحلو کې د دوی نظریات ورکړي دي چې فرضیې یې وړاندې کړي چې انسان اول په 4 تللی، بیا په ځنګنو سوی دی، بیا په 2 پښو روان سوی دی، بیا پوه سوی دی، بیا دغه اوسنی انسان رامنځته سوی دی. ولې کومې خبرې چې په قرآن اعظم الشان کې د انسان په اړه کېږي، د بني آدم په اړه کېږي، هغه دغه انسان دی چې دا موږ له موږ مخته که نیاندرتال دي، که میاندرتال دي، که ارګوسوس دي، که هومنساپیوس دي، که هر هومو دي، هغه نو بیا زموږ هومو نه دی، زموږ ذات نه دی، هغه یو ځان ته یو بل ذات دی.
اوس که زه راولاړ سم ووایم چې د انسان یو بل ذات شامپانزي ده، بل ذات یې بیزوګی دی، بل ذات یې دغه، یعنې تاسې یوازې په بیزوګیانو کې 100 نوعه لرئ چې انسان ته ورته دي، همداسې لاسونه لري، عاطفه لري، احساس لري، ولې عقل نه لري. تاسې وینئ بیزوګیان خپل بچي څنګه په غېږ کې ټینګ نیولي. نو په دې اساس موږ وایو چې بني آدم او د بني آدم ژبه دا د قرآن بحث دی، دا د مذهب بحث دی. د بني آدم بحث چې موږ کوو نو بیا موږ مخکني انسان ته نه ځو. کله چې مخکني انسان ته نه ځو، د اوسني انسان د پیدایښت سره سم د ژبې د پیدایښت خبره کیږي. موږ په یو تعریف کې ویلي و چې ژبه د پوهولو او پوهولو وسیله ده. نو کله چې د پوهولو او پوهولو وسیله سول، د دغه د مخې د انسان د بیولوژي د مخې، د علم د مخې یو انسان چې منځته راځي، نو د دوو انسانانو له یو ځای کېدو څخه منځته راځي. دغه تفاهم او مکالمه چې کیږي دا خپله یو مکالمه ده، دا چې لفظي ده او که اشاري ده دا بله موضوع ده. نو په دې اساس د انسان د پیدایښت سره سم د ژبې د پیدایښت ثبوتونه موجود دي او دا منطقي او استدلالي دي. موږ کله دلیل وایو نو هغه به یا عقلي وي یا به نقلي وي. د عقلي دلایلو پر اساس ژبه د انسان سره یو ځای پیدا شوې ده، ولې د نقلي دلایلو پر اساس موږ یوازیني آثار چې موجود لرو هغه مذهبي آثار دي. یو شی چې تاسې باید په دې پوه یاست هغه دا دی چې هغه وخت یو نظر، یو نظریه، یو فرضیه ردېدلی شي چې په وړاندې یې بله معقوله، منطقي او مستنده فرضیه رامنځته شي. د اوس مهال لپاره د نړۍ تر ټولو زوړ کتاب زما د مطالعاتو د مخې تورات دی، او په تورات شریف کې د ژبې په اړه واضح او صریح ویل شوي چې ژبه څنګه رامنځته شوې ده. عین استدلال په قرآن شریف کې هم شوی دی لکه په تورات شریف کې چې دی. تورات، انجیل، زبور او قرآن شریف د یو بل بشپړونکي دي، یو د بل نقضونکي نه دي. کوم چې په تورات او انجیل او زبور کې لاس وهل شوی دي هغه انسانانو کړی دي، مګر په عمومي توګه دغه څلور آسماني کتابونه چې موږ ایمان په لرو، په آمنت بالله کې وایو چې په څلورو کتابونه او په یو لک څو دېرش زره پیغمبران چې 110 صحیفې لري، په هغه باندې موږ ایمان لرو، عقیده لرو. دا چې لاس پکې وهل شوی هغه بله متفاوته خبره ده. نو موږ د ژبې د پیدایښت استدلالونه باید اول کټګوري کړو. دغه استدلالونه په بېلابېلو وختونو کې ډېر جالب شوي دي. د لومړۍ ژبې او بیا د ژبو د پیدایښت په اړه، د ژبو د تقسیمات په اړه ډېر زیات بحثونه شوي. د ژبې د پیدایښت په اړه لومړی بحث چې په کتابي توګه او په لیکلې توګه او په مستنده توګه شته هغه د تورات شریف بحث دی، چې په تورات کې د ژبې په اړه واضح او صریح آیاتونه راغلي دي چې هلته دوی وایي چې کله بابا آدم په جنت کې په تنګ شو نو خدای جل جلاله ملایکو ته وویله چې دی بوځي او پرېږدي چې په شانو باندې نومونه کښېږدي، او دی چې کله راوستی په شانو یې وګرځوئ نو هغه په شانو باندې نومونه کښېښول، د هغه وخت ستاسو عین آیات چې په قرآن عظیم شان کې دی چې وعلم آدم اسماء کلها، موږ آدم علیه السلام ته ټول اسمونه وروښول. دا د تورات او د قرآن شریف یوه خبره ده. دا په دې اړه موږ مخکې بحث کړی و چې ټول اسمونه څخه مطلب څه دی. کله چې تر دغه بحث وروسته راځو بیا نور نظریات موجود دي، مګر موږ ښه به دا وي چې د بحث د راټولولو لپاره ټول نظریات په څلورو جلا کټګوري کې بحث کوو. اول مذهبي منشا ده، د ژبې په اړه چې کوم مذهبي دلایل موجود دي. اول آسماني دینونه دي چې د هغو په اړه تر ټولو مستدلله خبره دا ده چې ټول آسماني دینونه چې راغلي دي پیروان یې ټول مسلمانان به. په قرآن عظیم شان کې یو آیات شریف دی، بسم الله الرحمن الرحیم، ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یعنی ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصراني و بلکې یو حنفي مسلمان و. دا د قرآن شریف آیات دی. یعنی د بابا آدم څخه بیا تر ابراهیم علیه السلام دا ټوله چې شوه مسلمانان و. نو کله چې د اسلام خبره کیږي نو دا ټوله په اسلام کې راځي. کله چې موږ د هغه څخه راځو، د مخکې مو وویل چې په مذهبي منشاو کې لومړی کتاب چې زموږ په لاس کې دی هغه تورات شریف دی. په تورات شریف په لومړي جز پیدایښت بحث آدم او حوا صورت کې 18 19 او 20 آیات کې داسې راځي. خدای جل جلاله وفرمایل نه ښایي چې آدم علیه السلام دې تنها وي، باید د هغه لپاره مناسب یاران ور پیدا کړم. په دې وخت کې خدای ټول مرغان او حیوانان چې له خاورو یې پیدا کړي وه آدم علیه السلام ته راوړل چې وګوري هغه څه نومونه ورباندې دي. په دې ډول ټول حیوانان او مرغان په نومونو ونومول شول. له دغه څخه وروسته د دغه بحث څخه وروسته د ژبو د کثرت او د ډیروالي په اړه بحث موجود دی. هغه دا دی چې څنګه له یوې ژبې څخه نورې ژبې راوزي شوي دي.
هغه په دې اړه هم د تورات چې په پیدایښت بحث کې راځي برج بابل سورت کې له لومړي څخه تر نهم آیات پورې په هغه وخت کې د نړۍ ټول خلکو په یوه ژبه خبرې کولې دنیا خلک کرار ډیرېدل او د ختیځ خواته یې کوچ کاوه هغوی بالاخره یوه پراخې دښتې ته ورسېدل دغه دښته د بابل په نامه یادېدله او دوی هلته ځای پر ځای شول خلکو چې هلته ژوند کوي په خپلو منځو کې سره کښېنستل او مشوره یې وکړه راځئ چې یو لوی ښار جوړ کړو په دې ښار کې به یو لوی برج جوړ کړو چې سر یې اسمان ته رسیږي تر څو خپل ځان ته د نامه خاوندان سو او دغه ښار او هغه لوی برج زموږ د تیت او پرک کېدو مخنیوی وکړي د ښار او د هغو لوی برج د جوړولو لپاره هغوی پخې خښتې تیارې کړې له دغه خښتو څخه یې د کاڼو پر ځای او له قیرو څخه یې د ګچو پر ځای کار واخیستی کله چې خدای د هغوی دې کار ته وکتل نو ویې ویل د دې ټولو خلکو ژبه یوه ده نو ځکه دوی یو ځای سوي او دا کار یې شروع کړي که اوس یې مخه ونه نیول سي په راتلونکي کې به دوی هر څه چې زړه یې غواړي کوي نو بیا دوی د خپرېدو لپاره سره بیل او ژبې یې تغییر کړل سي تر څو د یو او بل په ژبه پوه نه سي د دوی دغه د ژبو تغییر د دې لامل سو چې دوی پر مځکه خپاره سي دا چې دوی څنګه تغییر سوي دي په تورات کې هم بحثونه راغلي دي چې طوفانونه راغلل او انسانان وپاشل سول او دغه د پاشل کېدو څخه دوی فاصلې ایجاد سولې او هغه ژبې رامنځته کړې نو د دې څخه معلومیږي چې هلته ده اوس دلته یو سوال ستاسې سره شاید متاسو نو چې د نړۍ اوله ژبه کومه یوه وه کله چې موږ له منطقي او عقلي دلایلو څخه کار اخلو هلته متوجه کیږو چې لومړۍ ژبه چې کومه موجوده ده هغه عبراني یا عبري ژبه ده په دې خاطر چې تورات انجیل زبور او صحیفې ټوله په عبري ژبه باندې دي ولې په عبري ژبه دي ځکه چې تاسې متوجه یاست چې بني اسرایلو له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په دې باندې دغه وکړي مخالفت وکړي چې دی ولې بني اسرایل نه دی یوازنی پیغمبر چې په عربو کې راغلی دی هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کنه نور ټوله په چا کې راغلي دي په بني اسرایلو کې راغلي دي نو په دې اساس موږ دا ادعا کولی شو چې عبري یا عبراني ژبه د نړۍ لومړۍ ژبه ده ځکه چې په ذاتا با حضرت آدم علیه السلام هم خپله عبري یا عبراني و د قوم عبري یا عبراني و نو په دې اساس موږ ته دا څرګندېږي چې لومړۍ ژبه هغه و او له هغه وروسته دغه چې انسانان سره لیرې تللي دي او موږ په لومړي بحث کې ویل چې د لهجو له ډېرېدو چې شی یا د لهجو د فاصلو پیدا کېدو څخه نوې ژبې منځته راځي په دغسې توګه له یوې ژبې څخه موږ تر 8 یا 12 ژبو پورې رسېدلي یو له تورات شریف وروسته په قرآن عظیم شان کې هم په عین توګه د انسانانو د پیدایښت په بحث کې راځي ملایکو ته دا تعجب فکر او اندېښنه د دې له امله پیدا شوه چې داسې مخلوق ته پیدایښت څه ضرورت چې په دوی کې به مفسدین او وینه تویونکي هم وي حال دا چې موږ د الله تعالی ډېر مطیع او فرمان وړونکي بندګان یو نو موږ له وجود سره به د دې خلیفه پیدا کولو ته څه اړتیا او ضرورت وي نو د تعجب او استفادې په طریقه نه د کوم اعتراض لپاره یې دا پوښتنه وکړه پاتې شوه دا خبره چې فرښتو ته د بني ادمانو احوال څنګه څرګند شوی و په دې کې ډېر احتمالات شته یا به یې په پیریانو باندې قیاس کړی وي یا به الله تعالی پوهولی وي یا به یې دا خبرې په لوح محفوظ کې لوستې وي یعنی تاسې د قرآن عظیم شان په کابلي تفسیر 21مه صفحه کې وینئ چې هلته یو بحث راځي چې خدای جل جلاله ملایکو ته وویله چې زه پر مځکه خپل خلیفه ګرځوم نو بیا ملایکو وویل چې تاسې دوی به بیا وینې تویوي او یو بل دغه به کوي نو دلته پر مځکه د مخکې موجوداتو دغه موجود ده له اسلام څخه پرته په نورو ادیانو کې هم چې هغه آسماني ادیان نه بلل کېږي لکه په هندیانو کې د دې بحث موجود دی چې سراسوتي الهه چې د برهما خدای د کائناتو د پیدا کوونکي د هندي مذهب د عقیدې پر اساس مېرمنو پیدا کړې ده هغوی دا فکر لري چې سراسوتي ما د نړۍ ټولې ژبې رامنځته کړي بل عقیده هم په هندیانو کې موجود ده چې یوه لویه ونه موجوده وه چې هغې هرې ونې دغه ونه د علم د ونې په نامه یادېدله یا د پوهې د ونې په نامه یادېدل او هره څانګه یې ځان ته جابه وه بله دغه د یونانیانو د خدایانو یا د الهو دی چې هغوی هم ځان ته یوه عقیده درلودله چې ژبه د یوې الهې په وسیله رامنځته سوې ده دا د مذهبي منشا د ژبو د پیدایښت وه چې په هر مذهب کې په له یوه نه یوه خوا څخه راسوي بل د طبیعي اوازونو منشا ده چې دا تر ډېره ځایه اوسنیو ژبپوهانو عالمانو او پوهانو رامنځته کړې ده چې د انسانانو د کشو د هوا او د دې څخه دا هغه رامنځته کړې دي مګر قرآن عظیم شان د انسان د اوازونو څخه د رامنځته کېدو په اړه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ووهبنا لهم من رحمة
وجعلنا لهم لسان صدقا علیا او ورکړی مو د ده له خپل رحمت څخه لوړ او رسا اواز او ژبه. یعنی دلته د ژبې د ورکولو او د اواز ورکولو بحث هم شته. 14مه سپاره مریم سورت 50 آیات شریف کې دا موضوع راغلی ده. د هغه څخه پرته دوی دا څېړونکي دا فکر لري چې ارسطو به ویل د انسان او حیوان د ګډو مشخصاتو په اړه لیکي ځینې حیوانان لکه ننساناس، بیزوګیان، شامپانزه او نور حیوانان او انسانان ګډ مشخصات لري. ما مخکې ویل چې ګډ مشخصات موږ د حیواناتو سره لرو، ترحم لرو، د اولاد پالل لرو، د نسل د ځان ساتلو، مګر موږ عقل لرو. موږ په عقل دا کار کوو، دی په شعور دا کار کوي. د ژبې د دغه منشاو په اړه د ډینګ ډانګ تیوري وه، د باو باو تیوري وه، یا د پوه پوه تیوري وه، یا د اوه اوه وه، یا د تا تا تیوري وه، یا هیهو تیوري وه. دا هغه نظریات دي چې په معاصره نړۍ کې د اوازونو څخه یا د طبیعي کوم صوتونه چې موجود دي د هغو څخه د ژبې راتګ چې په مطلقه توګه په اوس زمانه کې رد ده، ځکه موږ نه دي لیدلي چې په اوس زمانه کې یو څوک توانېدلی وي چې د خپلو اوازونو څخه یا مرغانو دي په دې توانایي او ظرفیت پیدا کړی وي چې خپل د اوازونو او شپېلکونو څخه دې یو ژبه رامنځته کړي. بل بحث د انسان د فیزیولوژیکي منشا دی. انسان یوازینی موجود دی چې د خپل اواز کنټرول په توانایي او ظرفیت لري. تاسو به تر اوسه نور ژوندي موجودات نه لیدلي چې د اواز د کنټرول ظرفیت ولري. او که سپی غاپي اواز یې په یوه اندازه یې نسي کولی چې کله کرار وغایي، کله په زوره، که آس نارې ویي، که غوا نارې ویي، که هر حیوان ناره کوي په یوه دغه فریکونسي باندې ده. ولې انسان کولی شي چې نږدې ته کرار خبره وکړي، لږ لرې ته بل هغه لا ډېر. نو دا هغه ظرفیت دی چې د انسان په وجود کې پروت دی. یو د انسان فکري او مغزي خوا ده چې کله په قار یو رقم خبرې کوي چې آرامي بله کم، که نراحت کوي بله کم، که علمي استدلال کوي یو رقم غږېږي، که د ملګرو سره ټوکې او مسخرې کوي بله کم غږېږي. یو د انسان دا مغزي خوا ده. دوهمه د انسان په وجود کې دغه اوازونو دغه دي، کم تارونه چې دی په غاړه کې لري یا کم ظرفونه چې د په خوله کې د اوازونو لپاره جوړ شوي دي، دا هغه د فیزیولوژیکي منشا ده چې په دې اړه قرآن اعظم شان واضح آیاتونه لري. ولسان او شفتین چې وایي چې انسان ته مو ژبه او شونډې ورکړي. یعنې دا هغه ظرفونه دي چې تر ټولو مهم د ژبې د اوازونو په تولید کې بلل کېږي. خو بیا هم هغه فیصلې ته موږ نسي رسولی چې د انسان په وجود کې د غړو ولې تاسې وینئ چې کوچنی ماشوم پیدا سي، هغه د پتن خبرې نسي کولی، ولې دا غړي لري، خوله لري، ژبه لري، غاښونه یې هم وروسته راسي، مګر بیا هم خبرې نسي کولی. مګر کله کله چې د تعقل مرحلې ته رسیږي یا د تفکر مرحلې ته رسیږي، دی چې پیدا کوي، ژبه پیدا کوي. نو بیرته ټوله خبره هغه دغه ته رسیږي. د فیزیولوژیکي بحث چې کله کوو په هغه کې د مغزو بحث راځي چې وروسته زموږ په بحثونو کې دي او دا کې. نو په لنډه توګه موږ د دې بحث په نتیجه کې ویلی شو چې کله د انسان د ژبې د پیدایښت په اړه ویل کېږي، نو د قرآن اعظم شان، د تورات او د ټولو مذهبي منشا او اساس دا دی چې ژبه خدای انسان ته د پیدایښت سره سم ورکړی. کم انسان ته، بني آدم ته چې موږ یو، له موږ څخه مخکې که میاندرتال دي، که نیاندرتال دي، که ارګیوس دي، که هومیساپیوس دي، که هر یو چې دی، دا زموږ انسانان نه دي. موږ انسانان چې موږ دغه کم د بابا آدم اولاده، هغه میلیونونه کاله د مخه چې کم دغه موجود دي، هغه انسانان نه دي. اوس به د شامپنزي سر چا راخیستی یا د بیزوګي چې دا هم پخوا یو انسان و، مګر هغه زموږ په انسانانو کې نه حسابل کېږي. هغه یو بل ذات، یو بل دغه دی چې تېر سوی دی. دوهم بحث دا دی چې د طبیعي اوازونو څخه ژبه نه ده رامنځته سوې. اوس به موږ کولی سوی چې د اوازي سیستم څخه یو ژبه جوړه کړو، هېڅ ونه توانېدلو، هېڅ دا ظرفیت نه ده. دوهم د غړو مسله وه چې هغه مو په مثال کې ویل چې یو ماشوم پیدا چې شونډې لري، ژبه لري، غاښونه یې هم راسي، مګر بیا هم خبرې نسي کولی. نو ټوله چې بحث راټول کړو، اوسنۍ نظریات ساینسي چې راواخلو، هم دا په ثبوت رسېږي چې نه تر ننه شامپانزي پر خبرو راغله، نه بیزوګیانو خبرې وکړلې، نه ناندرتال یا میاندرتال انسان پیدا سو. نو دا په ثبوت رسېږي چې د انسان له پیدایښت سره خدای انسان ته ژبه ورکړې ده او دا ژبه زموږ سره موجوده ده. د نړۍ لومړۍ ژبه چې موږ وویل چې د اوسني اسنادو، د اوسني دلایلو، د قرآن د آسماني کتابونو او د ټولو پر اساس دا چې شته عبري ده. ولې موږ آسماني کتابونه دغه رسو؟ ځکه د آسماني کتابونو تر مخکې یو بل مستند کتاب نشته. تر هغو د تاریخ او علم لحاظه هم
که تر دغه کتابونو د مخ بل کتاب پیدا سي هغه په بله ژبه بیا څوک یو استدلال کولی سي مګر د اوس لپاره دغه لومړی کتاب دی د تورات یعنی تورات هغه چې هر رقم علم ورته قانع سي تر 15,000 کاله زیات عمر لري نو چې تر 15,000 کاله زیات شو تورات د دې معنا لري چې د تورات مخکې موږ بل کتاب نه لرو که مو بل پیدا کړي نو موږ بیا دا استدلال کولی سو خپله خبره ردولی سو نو ژبه خدای انسان ته ورکړې ده دا د خدای له رحمتونو څخه یو رحمت دی چې انسان ته ورکول سوی ده د علمي اړخه هم انسان ژبور خدای پیدا کړی دی د حالاتو څخه یې نه ده اخیستې انسان لومړی یوه ژبه درلوده ولې کرار په تیزېدو او خپرېدو سره دی دغه کړي یو سوال چې تاسو ته شاید پیدا یې هغه دا دی چې څنګه انسانان یو ژړ دی یو تور دی یو سور دی یو سپین دی یو زرغون دی د مځکه د نړۍ داسې جوړه ده چې ته څونه سفر کوې څونه فاصله نیسې ستا په قواره قیافه او رنګ کې تغییر راځي په جلد کې دې تغییر راځي زه چې کله مثلا خپل وطن کندهار ته ولاړ سم زما وریښته یو قسم وچ سي جلد مې وچ وي ځکه زه د هغه دغه سره توافق نه لرم مګم که زه بیا بیخي لرې بهر ته ولاړ سم په مرطوبه هوا کې ژوند وکړم بیا زما جلد مکمل یو قسم وکوریږي دغه توافق د مځکې او د حالاتو دی بل د جنسونو ګډېدل دي اوس مثلا زما قیافه دا رقم ده چې خپل کورنۍ ته څه وایم مګم که زما اولاد ته تاسو ګورئ هغه بیا زما او زما د میرمن د کورنۍ مشترک ذات دی که زما د اولاد بیا هغه بیا د یو بل چا سره مشترک کېږي دغه نسلونه داسې ایجاد شوي دي لکه تاسو چې په کور کې مرغان ساتئ چې هغه بچي وزېږي په عین رنګ نه بل رنګ یا مثلا حیوانان ساتئ غوا ساتئ هغه ویني سور بچی وزېږي یا تور بچی وزېږي دا د رنګونو تفاوت همدغسې د انسانانو د جینیټیک تغییر څخه رامنځته شوی دی انسان خدای هماغه بابا آدم څخه پیدا کړی دی همداسې راغلی دی او کومه نسخه چې ورسره ده قرآن اعظم شان دی هغه یې تر ټولو مستدلل او منطقي استدلال دی دا د ژبې د پیدایښت په اړه یو بحث و کیدای سي نیمګړتیاوې پکښې کي که مو سوالونه درلودل کومې خبرې مو درلودلې موږ ستاسې په خدمت کې یو په بل درس کې به ستاسې سوالونو ته جواب ووایو د اوس دپاره همدومره هیلهمند یم چې د کرونا څخه ځان وساتئ په خپلو کورونو کې پاته سي او راتلونکو نسلونو ته یوه سالمه دنیا به په خیر سره په تحفه او په هغه رقم چې موږ ته مخکنیو راپرېږده تر هغه په ښه توګه پرېږدو اباد سرلوړي او سوکاله